په میدان وردګ ولایت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت سیالۍ پایلې چې میاشت وړاندې د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست او ځوانانو د دعوت ګروپ له لوري اخیستل شوې وې اعلان شوې. د دغه ګروپ مسؤلین وایي د دې سیالیو څخه موخه د هېواد د تنکي ځوانانو فکري روزنه او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له سیرت سره بلدتیا ده. نو دا چې موږ لومړی فعالیت د میدان وردګ په ولایت کې د ولایت په سطحه د سیرت النبي صلی الله علیه وسلم ازموینه ترسره کړله چې په دې کې تقریبا 220 کسانو ګډون درلود چې د دوی له جمع 40 کسان کامیاب او د جایزې ګټونکي وو. د دغه ولایت مسؤلین هم د دا ډول سیالیو په لاره اچول د ځوانانو لپاره اړین بولي. وایي دا یو نیک ګام دی او د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکوي. دلته که علما دي که شاګردان دي ټول پوهان خلک دي دا غونډه موږ ترسره کړې ده. دا د ځوانانو د راتلونکي لپاره یو بنیادي او اساسي کار ده چې نور به د موږ ځوانان انشاءالله لکه څرنګه چې په عصري علومو هغه کېږي او بادیږي دا څنګه به انشاءالله دغسې په سیرت النبي او فقه او اصول او حدیثو انشاءالله دا به په ټولو کې به د دې لپاره یو لویه ګټه ده. انشاءالله دا زمینه موږ ورته برابروو. ولایت د مقام محترم والي صاحب په نمایندګۍ دغې غونډې ته ښه راغلاست وایو او دا یو نیک قدم بلو. د علم او رڼا او فرهنګ په ډګر کې د سیرت النبي صلی الله علیه وسلم دا قسم مسابقات او تعلیمي برنامې برابرول دا یو مثبت ګام ده او دا د دې ټولنې او د دې مسلمانانو د مجاهدینو په خیر ده. ځوانان دې ډول سیالیو ته خوښ دي. دوی له اسلامي امارته په ځانګړي ډول د اطلاعات او کلتور ریاست نه غوښتنه کوي چې دا ډول ازموینې د لا زیاتې کړي. ټول دغه رقم سیالۍ چې دي ګټه لري. ډېری ځوانان دې ته هڅول کېږي چې د نبي علیه السلام سیرت زده کړي او په خپل ژوند کې عملي کړي. نو د دغسې ځوانانو څخه مې هیله ده چې په راتلونکي کې هم داسې د سیرت سیالۍ جوړې کړه تر څو دغه د موږ ځورېدلی ملت د دې څخه استفاده وکړه، د نبي علیه السلام سیرت سنت طریقه صحیح زده کړي. او د ډېر مهمې سیالۍ دي. په دې سره زموږ د جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم معرفت حاصلېږي، همدارنګه د الله جل جلاله رضا حاصلېږي. نو زموږ غوښتنه د لوړ مقاماتو څخه دا ده چې په دې ډول سیالیو په کسب وکړي او د ډول سیالیو ته زیاته توجه وکړي او په همدې ډول سیالۍ په راتلونکي کې هم واخیستل شي. د ویلو ده چې د سیرت نبی صلی الله علیه وسلم دا سیالۍ د اطلاعات او کلتور ریاست او د ځوانانو د دعوت ګروپ له لوري په روژې مبارکې میاشت کې اخیستل شوې وې چې 40 بریالیو کسانو ته د دغه ریاست او ځوانانو د دعوت ګروپ له لوري ډالۍ ورکړل شوې.